د طالبانو خیاطانو نه منله، خو ملا برادر بالاخره ومنله چې افغانانو ته یې هیڅ خدمت نه دی کړی. په داسې حال کې چې طالب ملاتړي او خیاطان ټوله ورځ لګیا وي او د امارات د فیسبوکي کړنو ستاینه کوي، خو ملا برادر وایي تیر یو کال کې مو هیڅ خدمت نه دی کړی. د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر نن کابل کې د یوې غونډې پر مهال ویلي چې تیر یو کال کې ملت ته څه نه دي کړي، خلک له موږ ناراضه دي او باید د خلکو د زړونو ګټلو لپاره ډیر کارونه وکړو. ملا عبدالغني برادر د غونډې کې همداراز وویل ملت له دوی نه خوښ دی او اړتیا ده چې د بنسټیزو پلانونو په پلي کولو سره یې قناعت ترلاسه کړو. د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال له سوداګرو هم غوښتنه وکړه چې هیواد کې پانګونه وکړي او آبادۍ کې ونډه واخلي. د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر وایي که افغانستان د نقدو پیسو له شتون سره مخ دی، خو په وینا یې چې د کانونو له اړخه شتمن دی او باید د سپړلو لپاره یې بنسټیز کارونه وشي. نوموړي دغه څرګندونې نن چهارشنبه د تلې په 20مه نیټه کابل کې د کرنې وزارت اړوند د کورنیو تولیداتو 28م نندارتون کې د وینا پر مهال وکړې. ملا عبدالغني برادر همداراز د سرپرست حکومت پر مسؤلانو غږ وکړ چې هر یو باید خپل مسؤلیتونه په سمه توګه ادا کړي څو ولس ته اسانتیاوې برابرې شي. نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان له قانونو باید په سمه توګه ګټه واخیستل شي او له دې لارې خلک او هیواد ځان بسیاینې ته ورسیږي. قدرمنو کتونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.